السلام علیکم ډیرو قدرمنو او زړه تراتیرو محترم اوریدونکو، هیله لرم چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله ویاست. قلمیار اشنا یم او تاسو ته مې د جوجو ناول اتمه برخه راوړې ده، په دې تمه چې دغه برخه هم تر وروستیو شیبو راسره واورئ. تېره برخه مو تر دغه ځایه اورېدلې وه. اوس یو وخت دی تره دې باید راغلی وای. تواب په خبره کې ور ولوېد. راځې ډاډه یې؟ اوهو، پرون ماښام مې خط ورکړ، د برېتور سړي څېره مې نوره هم له ویرې ورته ډکه کړه. لاره ترې ورکه سوه، کوټې ته ننوت، شېبه وروسته یې ښځې چغې کړې. تره مې بیا ځوان کړی و، خو سهار ته په خپلو پښو تر موټره ورغلی. د کلا دروازه ما ورته خلاصه کړه. رنګ یې ژېړ و، مازدیګر پلی کور ته راغلی. نیکه ته یې وویل چې موټر عوارض پیدا کړی و، خرڅ یې کړ، په پیسو به یې بل موټر واخلي. جوجو وویل. نیکه یې خانې کړ. تره مې د موټرو په کاروبار ښه پوهېږي، دا رنګه سوداوې یې پخوا هم کړې وې. کړپ سو. تواب ځان ټیټ کړ، پاڼې یې ورو له سترګو لرې کړې. تره یې د ژرندې مخې ته ولاړ و، یوې بلې خوا ته یې په ویره کتل. وروسته یې د ژرندې پر ناوا یوه غوټه کېښوده. جوجو څانګې وښورولې. د تواب تره یو دم چیغه کړه، زنګنونه یې پر ځمکه ولګېدل. په زور یې وویل، د خدای لپاره واړه ماشومان لرم. جوجو یوه څانګه ماته کړه، له کړپ سره سړی پر ځمکه پرېوت، خپله پزه یې پر غولي وموښله. توبه مې ده، بد مې کړې، د خدای روی ومنئ، بیا به داسې نه کوم. سړي یوه شېبه توبې وایستې، بیا ورو ولاړ شو. تواب تر هغو پسې کتل چې په تورو ونو کې ننوت. جوجو وویل، دا خو ډېر بې غیرته و. تواب په خبرې کې ور ولوېد، له رسوایي ډارېده. جوجو وویل، راځه. دواړه د ژرندې ناوې ته ودرېدل. تواب غوټه خلاصه کړه، د زرګونو 5 تړلي بنډله و. جوجو وویل، دا پیسې باید کونډې ته ور ورسوې. تواب په پوښتنه کې نظر ورته وکتل. جوجو وویل، زړه دې غټ ونیسه، زه در سره یم. تواب نیم ساعت وروسته د کونډې د کور دروازې ته ولاړ و. هلک د دروازې په لیخک کې تړلې غوټه کېښوده. شاوخوا یې وکتل، یوه ډبره یې له خاورو راپورته کړه، دروازې ته یې ونیوله او دروازه یې پرې وټکوله. منډه یې واخیسته او دروازې ته مخامخ په ګڼو نیالګیو کې کښېناست. سپوږمۍ تیزه وه، ان د دروازې پر سر د غومبسو غټه ځاله هم ښکارېدله. وخت ووت، دروازه خلاصه نه سوه. جوجو د تواب پر ورانه چونډۍ ولګوله. تواب ورو ولاړ سو، بیا یې دروازه وټکوله. په منډه یې ځان تر نیالګي راورسوه. د کونډې وارخطا غږ یې واورېد، څوک یې؟ وخت ووت، دروازه هماغسې تړلې پاتې سوه. جوجو وویل، یو ځل بیا. تواب غلی ولاړ سو، دا ځل یې دروازه په شدت وټکوله. کونډې وویل، څوک یې؟ دروازه خلاصه سوه. وارخطا ښځه په وره کې ودرېده، په لاس کې یې د تناره سیخ نیولی و. ښځې یوې بلې خوا ته وکتل، یوه شېبه ودرېده، بیا یې غوټې ته پام سو، ور واخیسته او کور ته ننوته. جوجو وویل، راځه. تواب په حیرانۍ ورته کتل. جوجو وویل، زړه دې که غواړې چې د کونډې له حاله خبر سې، نو په ما پسې راځه. تواب حرکت ونه کړ. جوجو وویل، مه وېرېږه، نه دې ویني. تواب وویل، خو دروازه تړلې ده، د زنځیر شرنګ دې وانه ورېد. جوجو په خبره کې ور ولوېد، ګرانه، نوي خو مو نه دې سره پېژندلې. تواب دروازې ته ودرېد. جوجو ورک سو. شېبه وروسته د دروازې زنځیر ورو له دړې سره ولګېد. تواب اوږه ورکړه، دروازه نیمکشه سوه. هلک په احتیاط انګړ ته ورننوت. شاوخوا یې وکتل، سپېره غولی و، ان یو شین ډکی هم نه ښکارېده. یوازې له سا سره یو کوږ نیالګی ولاړ و. تواب چوترې ته وخوت، یو دم څراغ ولګېد. تواب پرېوت، د جوجو ورو غږ یې واورېد، دې خوا ته. هلک ور وښوېد، له کړکۍ سره غلی کښېناست. کوټې ته یې وکتل، کونډه حیرانه ناسته وه، خلاصې غوټې ته یې وچې سترګې نیولې وې. وروسته یو دم یو بنډل ور واخیست، څراغ ته یې ور نږدې کړ، په ځیر ځیر یې ورته وکتل.
بیا یو ناڅاپه وخندل. خندا یې زور ونیو. د هغې تر څنګ پروت ماشوم کښېناست. په حیرانۍ یې خپلې مور ته وکتل. په ویره یې وویل: ادې، ډوډۍ دې موندلې ده؟ ښځې مخ ور واړاوه. یو دم یې غېږه ترې تاو کړه. بیرې ته یې له خپل ټټره بیل کړ. پیسې یې ور واخیستې. په خوند یې وویل: دومره پیسې مې په ژوند نه وي لیدلې. ماشوم غلی و. ښځې وویل: اوس به دې نو خورکۍ د کابل په ډاکټرانو وګرځوم. خدای به یې چکه جوړه کړي. ماشوم ورو وویل: ډوډۍ به ډېره وي؟ هو زړه، سهار به یوه ګونۍ اوړه راوغواړم. له دې ایسته به خپل تنور بلوو. نجلۍ وسونګېده. ښځې د هغې خوار ولې وښورول. په خوند یې وویل: ښایستې لورې، سترګې رڼې که. نجلۍ هماغسې پرته وه. ښځې وویل: وګوره، پیسو ته وګوره، ټول زرګون دي. نجلۍ مړاوې د مور په لاس کې نیولي بنډل ته وکتل. په زحمت یې وویل: چا راوړې؟ ښځه غلې سوه. شېبه وروسته یې ورو وویل: نه پوهېږم. چوپه چوپتیا سوه. مور، لور او زوی پیسو ته کتل. د ښځې شونډې وخوځېدې. ملایکو! ټول غلي وو. یوه هم کومه خبره ونه کړه. پر خړ دیوال د ماشوم د ببرو ویښتو سیوری لړزېده. جوجو د تواب پزه کش کړه. تواب ولاړ سو. ورو له انګړه ووت. مخکې لاړ. تر هدیرې تېر سو. جوجو وویل: نیک کار خوند نه لري؟ تواب زړېدلی سر روان و. جوجو وویل: سمه ده، سمه وایه. وخت ووت. تواب د کلا تر مخ د مېلمنو د کوټې بام ته وخوت. پر سپېره ډاګ ستوني ستخ اوږد وغځېد. پورته یې وکتل. د سپوږمۍ رڼا تېزه وه. ستوري تت ښکارېدل. جوجو وویل: کور ته نه ځې؟ تواب سوړ اسویلی وایست. نه، د تره له علته مې زړه نه کېږي. غلی سو. جوجو وویل: بیا ژاړې؟ نه، ما دې په سترګو کې سپوږمۍ ولیده. څاپه نه وه. یوې بلې خوا ته ړنګېدله. اوښکې وې. تواب ټوخي واخیست. یوه شېبه یې وټوخل. ویې ویل: کونډه او د هغې ماشومان مې سترګو ته ولاړ دي. جوجو په خبره کې ور ولوېد. ګرانه، دا خو یوازې یوه وه. که په نورو کیسو پوه سې، زړه به دې وچ وي. جوجو غلی سو. یو دم یې وویل: اورې؟ څه؟ د بیلچې غږ. اوهو، خو ډېر لرې دی. جوجو وخندل. دومره هم نه، له ویرې ورو کار کوي. تواب وویل: نو دا وخت؟ جوجو په خبره کې ور ولوېد. راځه، ځینې خبرې باید درته معلومې سي. دواړه له بامه کښته سول. ولاړ غنم یې په مخه ورکړل. تېرو لوښو ته ودرېدل. تر لوښو ورهاخوا یو چا د کاریز اوبه اړولې. تواب په بیړه وویل: دا خو تاجو دی. د پرونو به ولګولې. نوبت یې تېر سو. د جوجو غږ یې واورېد. د اوبو په غلا پسې راوتلی. نه یې سم منلی. د تاجو له غلا نه بد راځي. حرامه یې ګڼي. اوس خو یې وینې. تواب غلی سو. جوجو وویل: راځه. دواړه بیرته شاته وګرځېدل. له ګڼو چنارانو ووتل. د زنګولې غږ راغلی. د پوچو بوی له خاورو سره ګډ و. تواب ته غوسه ورغله. د خدای لپاره کوچي شنو تاکونو ته مه ورپرېښې. دواړه د پخڅې تر څنګ تېر سول. یو څوک پر سرداو ناست و. پر دیوال له راغلیو څانګو یې زردالو شکول. پورته سپینه سپوږمۍ ولاړه وه. تواب زړېدلی سر د کلا خواته روان سو. جوجو وویل: ځینې نورې خبرې هم سته. ځواب یې وانه ورېد. تواب پر خامه هندوانه وخوت. سپین شویه زڼې ترې راووتل. خټکي ته یې د تېره بوټ څوکه سیخه کړه. خټکی له جوړنګه بیل سو. ورغړېد او په لښتي کې ولوېد. بکس یې کېښود. یو دم د پالیزه پر جوړنګانو خپړې کړې. لانده بوټي له بیخ راوتل. تواب ستړی سو. بکس یې شاته واچول. لرې یو چاره ښکاري بله ورغلی. په لوړ غږ یې وویل: پالیز مې دې له بیخه راویست. په رشقه کې د لور د تېرېدو غږ ودرېد. سړي ملا سیخه کړه. حیرانې سترګې له چخمو ډکې وې. په سړه سینه یې وویل: په څه دې؟ د تواب شونډې وخوځېدې. تاجو، که یې نه ونې نو ورسه ویې ګوره. د سړي تندی تریو سو.
غټان په خپل نوم مه بوله. هلک خبرګ لاسونه د سړي سترګو ته ونیول. اها نوکانو ته مې وګوره، له خټو ډک دی. سړي لور کېښود، پوله یې په مخه ورکړه. تواب هم ګړندي ګامونه پسې واخیستل. سړی د پټي په کونج کې راایستل سویو جړنګانو ته ودرېد. یوه شېبه غلی و، بیا یو دم ځمکې ته لاس کړ. یوه وړه شکېدلې هندوانه په ګوتو ورغله. تواب سر ټیټ کړ. هندوانه پر پوله ولګېده. چاک سوه او راوتلو اوبو یې خاوره ورسره ورغړوله. سړي ډبرې ته لاس کړ. تواب چیغه کړه: ته غل یې! تېره شپه دې د کاریزو اوبه اړولې. د سړي له لاسه ډبره ولوېده. تواب وویل: تا د ګل رحیم اکا یتیمانو ته هم ونه کتل. یوازې 2 پټې لرې، خو ته د کاریز سلامت شواروز خورې، بیا دې هم اوبه ترې غلا کړې. سړي حیرانې سترګې ورته نیولې وې. تواب وویل: په جومات کې وایم. سړي یو دم وخندل. ټول پالیز له تاجار ټوکې مې کولې، نه یم په غوسه. بیا یې خپل جیب ته لاس کړ. 20 ګونې راوایست. په مکتب کې به څه پرې واخلې. تواب روان سو، مخکې لاړ. شاته یې وکتل. سړي 20 ګونه ورته وښوراوه. د تواب بکس دروند سو. جوجو وویل: ښه دې ونه کړل. د تواب شونډې وخوځېدې. اوس کوچیانو ته ورځم. جوجو وویل: ګرانه، بدو ته په بدو ځواب مه وایه. تواب زړېدلی سر روان و. جوجو وویل: مکتب به څنګه کوې؟ اول ساعت خالي دی. تواب تر فصلونو ووت. دښته یې په مخه ورکړه. د یو غونډۍ په لمنه کې د کوچیانو تورې کړدۍ ته ولاړې. جوجو وویل: د تېرې شپې کوچۍ به په کومه یوه کې پسې غواړې؟ غټ کوچیاني سپي غپ وهل. منډه یې راواخیسته. بکس سپک سو. سپی ځای پر ځای ودرېد. وربل یې پر خاورو کېښود. لکۍ یې له ځمکې مړه دوړه پورته کړه. بېرته کړدۍ ته وګرځېد. بکس دروند سو. دلته یې نسي موندلی. تواب وویل: ولې؟ سپي رایاده کړه چې بېګانۍ رمه تر غونډۍ ورهاخوا پسې وغواړي. د تواب تندی تریو سو. سپی دروغ وایي. جوجو وخندل. ډېرو محترمو او زړه تراتېرو خوږو اورېدونکو، د جوجو ناول 8مه برخه پر همدغه ځای پای ته ورسېدل. دا چې په ناول کې به نور څه وي، راځئ تاسو